بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. دا موږ سره انشاء ډے نمبر 8 دی، اتمه ویډیو ده. دې کې به انشاءالله 8 کمانډس وایو. ډېر د کمال کمانډس دي، ډېر زبردست کمانډ دي. دغه ویډیو سره وګورئ انشاءالله او مکمل معلومات ترلاسه کړئ. راځم زه ویډیو ستا دغه ویډیو ما ورته راوستله او په دې کې موږ تېره ویډیو کې ویلي وو تر سپیډ انیمیشن پورې. نن به انشاءالله اے آی کټ، وایس انهینس، کراپ، سویچ انهینس، سټیبلایزر، کټ اوټ او ماسک 8 کمانډس وایو چې په دې کې بعضې کمانډس موږ ویلي دي، هغه به انشاءالله تاسو ته ښایم. ګورئ دې کې موږ سره اول کمانډ اے آی کټ دی. اے آی کټ مطلب آرټیفیشل انټیلیجنس کټ. دغه په ترو باندې زه کولی شم چې زما ویډیو کې بعض ځایونو کې زه غلی شوی یم، بعض ځایونو کې ما خبرې نه دي کړي، غواړم چې هغه ځایونه ورڅخه کټ کړم. زه کولی شم اے آی کټ باندې کلیک کړم. ګوره ما ته څه لیکلي دي: to detect and remove pauses and filler words in videos. په دې کې زه کولی شم چې دغه کمانډ زه 3 ځلې فری یوز کړم. کله چې ما 3 ځلې فری دا یوز کو نو زه به ان شارټ پرو ته ضرورت لرم، زه به دې لپاره پیمنټ کوم. د څلورم ځل دپاره به زه کولی شم چې دې ته پیمنټ وکړم او پیمنټ نه بغیر زه نشم کولی چې دغه کمانډ یوز کړم. دا موږ سره اے آی کټ. دویم کمانډ موږ سره وایس انهینس دی. وایس انهینس دا موږ په تیر ویډیوز کې ویلی دی، فکر کوم دویمه ویډیو وه. د آډیو والا ویډیو ورته وګورئ نو انشاءالله تاسو به دې باندې پوه شئ. بل موږ سره کراپ دی. کراپ په ترو باندې زه کولی شم چې همدغه خپله موجوده ویډیو دا زه کراپ کړم. صحیح شو. دې کې موږ سره مختلف قسمه کراپس دي. یو موږ سره فری فارم دی. د فری فارم په ترو باندې زه کولی شم چې دا فری ډول سره زه دا څنګه کومه کراپ کړم. بل موږ سره اوریجنل دی. اوریجنل مطلب دا دی چې زموږ اوریجنل ویډیو دا ده. 1 by 1 کراپ کې چې زه نشم کولی چې دا زه دې ځای نه مطلب د فری فارم په ترو باندې کراپ کړم. زه د یو سیټ او بل سیټ نه کولی شم چې دا 1 by 1 کراپ کړم. 4 by 5 کراپ کې دغه شانې کراپ کې، یوټیوب په شانتي کراپ کې، همدغه شان ټیک ټاک په شانتي کراپ کې. صحیح ده. نو زه کولی شم چې د یو سیټ او بل سیټ نه دا ورته بیا لږ یا زیات راولم. صحیح ده. همدغه شان 2 by 1 کراپ کې دغه شان زما په کار ده. نو زه به راشم دا ورته ټیک باندې کلیک ورته وکړم، ماته اتومیټیکلي دومره راته کراپ شو. واپس راځم کراپ ته. زه غواړم چې دا دې ماته اوریجنل ته راشي، نو زه به اوریجنل باندې ته کلیک کړم. دا به یس والا ماته اوریجنل ویډیو ته راله. دا موږ سره کراپ. سویچ مطلب دا دی چې زه کولی شم چې په دغه ځای کې موږ سره مختلف قسمه کلیپس موجود دي. غواړم چې هغه یو کلیپ هغه زه ویسم پی آی پي ته، نو زه به سویچ باندې ورته کلیک کړم، ماته به اتومیټیکلي دا پی آی پي ته لاړ شي. نو چې کله تاسو پی آی پي ته لاړ شئ دغه ځای کې موږ سره سویچ موجود دی. واپس سویچ باندې کلیک کوم، واپس یې زه مین کلیپ ته راوستم. صحیح ده که نه؟ نو دغه کمانډ موږ مخکې هم ویلی دی په پی آی پي کې. همدغه شان بل موږ سره انهینس دی. فار ایگزامپل ستاسو دغه ویډیوز چې کومه ده دا تقریبا لږ کمزورې ده او د دې دا کوالټي ډېره کمزورې ده، ښه نه ښکاري. تاسو کولی شئ چې دا ایچ ډي ته چینج کړئ. نو تاسو به راشئ انهینس باندې به ورته کلیک کړئ. کله چې انهینس باندې کلیک کړو تاسو به راشئ سټارټ فری یوز. دغه کې هم موږ سره 3 ځل کولی شم چې دغه یوز کړم. کله چې ما 3 ځل دا یوز کړو نو زه به یې کولی شم چې په څلورم ځل باندې به زه انشارټ پرو ته ضرورت ولرم. انشارټ پرو په ترو باندې به زه کولی شم چې دغه دوباره څنګه کړم، دغه کمانډ به زه یوز کړم. زه به سټارټ باندې ورته کلیک کړم، خو موږ سره انټرنیټ نه دی موجود. کله چې موږ سره انټرنیټ موجود دا موږ ته اول اپلوډ شي او د اپلوډ نه وروسته به دا موږ سره بیا څنګه شي، دا موږ سره به دوباره ایچ ډي ته چینج شي. بل موږ سره سټیبلایزر دی. سټیبلایزر په ترو باندې زه کولی شم چې دغه خپله ویډیو چې کومه ویډیو کې مثال خوځښت وي او هغه داسې شوي وي چې مطلب د کیمره ورنه ډېر زیاته خوځېدلې وي، نو زه کولی شم چې دغه نورمل حالت ته راولم. سټیبلایزر باندې چې کله ورته کلیک کوم دې کې موږ سره یو لو دی، بل موږ سره سټینډرډ دی او بل موږ سره موست سټیبل دی. موست سټیبل مطلب دا دی چې دغه په ترو باندې موږ سره مکمل دغه ویډیو چې دا داسې ښکاري لکه ما چې دغه موبایل په سټینډ کې ایښی وي. صحیح ده که نه؟ همدغه شان زه به راشم اوریجنل باندې به زه کلیک کړم، داسې موږ سره اوریجنل ته راله. تاسو کله په هیل باندې کلیک کړئ تاسو ته اتومیټیکلي په دغه ځای کې هم ښکاري چې مخکې ویډیو دغه شان وه او اوس دغه شان شو کېږي. صحیح ده که نه؟ همدغه شان ما دا په ټیک باندې ورته کلیک کړو. دا موږ سره سټیبلایزر. بل موږ سره کټ اوټ دی چې دا موږ په پی آی پي کې ویلی دی، او بل موږ سره ماسک دی، دا مو هم په پی آی پي کې دغه دواړه کمانډس ویلي دي. تاسو ورته د پی آی پي ویډیو وګورئ. صحیح ده. زه راځم بیا هم تاسو په دغه کې معلومات در کوم. کټ اوټ باندې ما کلیک ورته وکړو. زه کولی شم چې د کروم په ترو باندې یو مشخص کلر ورته انتخاب کړم، هغه کلر ورڅخه ریموو کړم دغه ویډیو څخه. کروم باندې ما کلیک ورته وکړو. زه ورته فار ایگزامپل له دې څخه دغه زه راته ریموو کړه، دا راته ریموو کړه. خو ګوره که تاسو وګورئ دغه ریسټ چې کومه کلر و دا چې کوم ریموو شي دا موږ سره اوس تور کلر کې ښکاري، ځکه چې دغه ویډیو بیکګراوند تور دی چې دا موږ په تېره ویډیو کې ویلی وو. زه دلته رالم بیکګراوند باندې زه کلیک کوم. زه ورته دغه بیکګراوند راته واله. نو تاسو کولی شئ
چې د کټ اوټ په ترو باندې تاسو د کروما په ترو باندې یو مشخص کلر ورته ریموو کړئ. خو زه غواړم چې نه دا مې بیک کړو او دې نه زه ووتم. زه غواړم چې د کټ اوټ په ترو باندې همدغه کلیپ چې کوم دی دا ورڅخه ریموو کړم. ګوره تاسو کتلی شئ نو له دې څخه دغه شاته ایریا ریموو کېږي. نو دا کټ اوټ چې کوم دی که نه دا موږ سره اے آی کټ دی. صحیح ده. دا اے آی په ترو باندې موږ سره دا کټینګ کوي. مطلب دا دی چې دغه سیسټم ماته په خپله باندې کټینګ کوي، دا راته خپله دغه ډیټیک کوي دغه ویډیو او دې چې کومه ایریا خوځېږي نه نو هغه موږ ته ریموو کېږي، چې کومه ایریا خوځېږي هغه موږ ته نه ریموو کېږي. خو د کروما په ترو باندې زه کولی شم چې یو مشخص کلر ریموو کړم چې دا موږ پی اي پي کې هم ویلی دی. زه غواړم چې دا کینسل کړم نو به کینسل باندې ورته کلیک کړم، ما ته به دا اټومیټیکلي واپس خپل حالت ته راشي. بل موږ سره ګوره ماسک که تاسو ته شي دا ماسک موږ هم پی اي پي کې ویلی دی. فار ایگزامپل ون لاین ماسک دا موږ سره ون لاین ماسک دی چې دا زه ورته اړولی هم شم دغه شان داسې کولی شم یا داسې کولی شم. صحیح ده که نه؟ همدغه شان غواړي چې دا لږ خام کې دغه شان راولي. صحیح ده. دا مې ورته اوکې کړو، دغه شان تاسو ته کېښودلی شي. بس تاسو سمپل تش باندې کلیک کوئ، بلته راشم دا به ورته دغه شان کوم ګوره تاسو کتلی شئ چې دا موږ سره په دغه شکل باندې ښکاري. صحیح ده که نه؟ بیا زه رالم هلته ماسک ته، ماسک باندې ما کلیک ورته ورته ډبل والا راته راوله. صحیح شوه. زه غواړم چې دا لږ سره نږدې کړم دواړه. څنګه مې چې سره نږدې کړ نو زه کولی شم چې دا سیده راولم یا کوږ راولم یا دغه شان راولم، څنګه ستاسو خوښه وي هماغه شان راوستلی شي. همدغه شان فور سایډ تاسو راوستلی شئ، دغه انګل دې ماته دغه شان وي. صحیح شوه. همدغه شان تاسو کتلی شئ، زه وتم چې دا دې ماته لږ نږدې وي او دا دې لږ دغه شان وي. دا مې په دغه شکل ورته راوستو، یس کلیک کوم نو تاسو ته ښکاري چې دا موږ سره په دې شکل باندې راغلی. بیا زه راځم ماسک باندې کلیک کوم، ورته فار ایگزامپل ګول یې راته راوله، ګول تاسو هم راوستلی شئ، دغه شان یې راته راوله او دا دې راته لږ دغه شان تاوي. صحیح ده. په دې شکل باندې راوستل غواړئ، دا دغه شان راوله. صحیح ده که نه؟ او لږ دې راته خام هم راشي دغه شان یې. صحیح. نو په دې شکل باندې راته راغلی. چې کوم شکل ستاسو په کار وي تاسو سمپل په هماغه باندې ورته کلیک کوئ او دغه موږ سره د دې ایج چې کوم دغه ده کمزوروالی دی چې دا ایج دی تا ته فار ایگزامپل ګلو غوندې راشي او که تاسو چې فار ایگزامپل دا دې راته ګول وي نو ګول یې هم راوستلی شي، که دغه شان دي وي دا دې لږ ورته نږدې وي، که لرې مه کوئ به راته خام راځي او که نږدې مه کوئ به راته پوخ راځي. صحیح ده. دا موږ سره په دې شکل باندې دغه موږ سره هیپ دی او که دې باندې زه کلیک کوم نو دغه موږ سره اټومیټیکلي دا انسایډ چې کوم دی دا به موږ ته د دې انورټ راته راشي، دا انسایډ به راته ختم شي او بهر سایډ به راته پرېږدي. صحیح ده که نه؟ که بیا ورباندې کلیک کوم نو بیا به راته دا انسایډ چې کوم دی دا به راته ښکاري او اوټ سایډ به راته نه ښکاري. صحیح شوه. همدغه موږ سره د دې څه شی دی، د دې سره بارډر دی. صحیح ده که نه؟ دا ورته نږدې که دا د موږ سره د دې بارډر نو کولی شئ چې تاسو دغه بارډر هم ورته ورکړئ، په دغه ځای کې ورته کېږدئ او بس سمپل دا به تاسو ته پلی شي. تاسو هم چې دغه کمانډونو سره څومره کار کوئ او څومره تاسو په دغه کمانډونو کې ځان سره پریکټیس کوئ نو ستاسو پکې تجربه زیاتیږي او تاسو پکې ایکسپرټ کېږئ. نو هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره ان شارټ ډے نمبر 8